وطن می د اسلام پر رڼاګانو رنګ شي چې دا وطن می د اسلام پر رڼاګانو رنګ شي اخون کیسه د خپل مذهب په مختصر بیان کوم چې کوم مذهب کې د اوبو اسراف کول ګناه ده دا مذهب خلک پس د خلکو ویني توی کی دا مذهب خلک پس د خلکو ویني توی کی ځینې خلک په مولا پس خبرې کوي ګناه هیڅ نشته والله پسې خبرې کوي دا ځینې خلک په مولا پسې خبرې کوي ته مسلمانې حلالي په مولا پسې ځه حرامي د مور نکاح پسې خبرې کوي ته مسلمانې حلالي په مولا پسې ځه حرامي د مور نکاح پسې خبرې کوي دغه وارث د پیغمبر د مصلی دی ګوره مسلمان نشو چې بیا پسې خبرې کوي دا زاخون به د مولا په سر ولاړې متل نوره دنیا ده که دنیا پسې خبرې کوي بېحده ښه بېسیاره رزق رب ورکوي هر چاله هر څوک چې په نیت روغ وي او په زړه باندې صفا وي منما چې عیسی ابن مریم به نازلیږي خو آب هم په دین د محمد مصطفی وي منما چې عیسی ابن مریم به نازلیږي خو آب هم په دین د محمد مصطفی وي عیسی علیه السلام چې معتدی مهدی امام شي د ختم نبوت دپاره لوی دلیل بداوي او اخون وی پس نبی له محمد هیڅ څوک نشته یو سل ځلې په دار که خو په خوله به دا صدا وي اخون وی پس نبی له محمد هیڅ څوک نشته یو سل ځلې په دار که خو په خوله به دا صدا وي عجب بادشاهي د زما رب ظاهره کړې دا ځمکه اسمانونه څه کمال د رنګ نه جوړ دي تر مشکو و عنبرو ښایسته زلفې د جانان دي دا واړه د زلفو د مثال د رنګ نه جوړ دي تر مشکو و عنبرو ښایسته زلفې د جانان دي دا واړه د زلفو د مثال د رنګ نه جوړ دي جاوید شاه درمان صاحب مونږ تورو پسې سپکې سپورې مه وایي علما د حورو له خالونه د بلال د رنګ نه جوړ دي مننه مونږ تورو پسې سپکې سپورې مه وایي علما د حورو له خالونه د بلال د رنګ نه جوړ دي په زور ظلم زیاتې باندې د سر ته رسولي خو خان ستا محلونه د زوال د رنګ نه جوړ دي په زور ظلم زیاتې باندې د سر ته رسولي خو خان ستا محلونه د زوال د رنګ نه جوړ دي په خلکو کې ګوره ایماني جذبه پیدا کا اخونه ستا لفظونه د جلال د رنګ نه جوړ دي زه دین اسلام منم مفتی صاحب زه دین اسلام منم زه په دې فخر کوم اسلام د مینې محبت او ورورولۍ دین دی په دین اسلام زندگی د پاک الله رضا ده په دین اسلام زندگی د مصطفی رضا ده مونږ رڼا پرېښې ده مونږ په تیارو پسې ځو مونږ ناحقو دروغجنو فیصلو پسې ځو اسلام وایي هر ګستاخ پدار کا یا سر قلم کا چې څوک جرت د ګستاخۍ د مصطفی نه کوي هر زناکار ښکاره سنسار کا چې زنا نه کوي هر غل نه لاس کا چې بیا چېرته کې غلا نه کوي مننه اسلام وی هر گستاخ بدار کا یا سر قلم کا چې څوک جرت د ګستاخۍ د مصطفی نه کوي هر زناکار ښکاره سنسار کا چې زنا نه کوي هر غل نه لاس کټ کا چې بیا چېرته کې غلا نه کوي د بېدینۍ خلاف مو هر ځای اتحاد کړی دی مونږ د کفر خلاف هر ځای کې جهاد کړی دی د بېدینۍ خلاف مو هر ځای اتحاد کړی دی مونږ د کفر خلاف هر ځای کې جهاد کړی دی مونږ د عشق لیوني د مصطفی لیوني ګوره په عشق کې د سر نه کوي پروا لیوني جنت مو ځای دی مونږ په دغه اعتبار ناست یو په محمد خپل سر شیندلو ته تیار ناست یو مننه جنت مو ځای دی مونږ په دغه اعتبار ناست یو په محمد خپل سر شیندلو ته تیار ناست یو ربه هر یو واقدار لمی توفیق د عبادت ورکا یا د صدیق د صداقت نه صداقت ورکا یا د عثمان غونتی حیا او سخاوت ورکا یا د عمر غونتی انصاف او لوی همت ورکا هر مسلمان له د حیدر غونتی جرأت ورکا ربا هر یو واقدار لمی توفیق د
د عبادت ورکا یا د صدیق د صداقت نه صداقت ورکا یا د عثمان غونتې حیا او سخاوت ورکا یا د عمر غونتې انصاف او لوی همت ورکا هر مسلمان له د حیدر غونتې جرأت ورکا چې دا وطن مې د اسلام پر رڼاګانو رنګ شي چې دا وطن مې د اسلام پر رڼاګانو رنګ شي هغوم کیسه د خپل مذهب په مختصر بیان کړم چې کوم مذهب کې د اوبو اسراف کول ګناه ده دا مذهب خلک په څه د خلکو وینې تویږي دا مذهب خلک په څه د خلکو وینې تویږي ګوره د ختم نبوت عقیده د مسلمان دا د ایمان حصه ده چې پس نبی له محمد نشته دا د ثابته د قرآن حصه ده دې عقیده باندې ایمان د امت دې عقیده باندې روان دی امت دې عقیده باندې قربان دی امت خیر دی که سخته وي برداشت به کومون که لوږه تنده وي برداشت به کومون خو چې ګستاخ د پاک رسول پیدا شي نو دا زمونږ برداشت کېدلی نه شي د زنانو په شانتې کور کې کښېنو نه ګوره دا مونږ نه کېدلی نه شي مونږ اول هم ویلي اوس هم وایو چې د ګستاخ دپاره یو د سزا سر ورله زر کوه د تنه جدا سر ورله زر کوه د تنه جدا غیر که هر څومره ګستاخان پیدا کی بیا ورله ښه ساز و سامان پیدا کی خو زما رب ګورې جبار ذات دی خو زما رب ګورې قهار ذات دی یا علم الدین او یا قادري پیدا کی چې سر د تن نه ورله وغورځوي ورله خالد غوندې غازي پیدا کی چې سر د تن نه ورله وغورځوي ورله خالد غوندې غازي پیدا کی نن د هغونه یو تپوس کومه دې عقیده باندې ته چا پوه کړې چې په عرضې کې سپکاوي کوې ته نو ته همدغه یو ملا پوه کړې چې کومه غیرو جوړه کړې ورله خون به یې دغه وسله ماتوم په شاعرۍ کې چې ملا به یادوي په شاعرۍ کې به یې خوله ماتوم ډېره ډېره مننه کوم